نن سبا په کاناډا کې د نفوس شمارۍ یا سرشمېرنې یو پروسه روانه ده چې د کاناډا دولت غواړي د خپلو وګړو شمېره یا د لږکیو یا د اقلیتونو د هغوی معلومات ځان سره جمع کړي او د په همغه حساب باندې دوی کمیونټیانو ته یا اقلیتونو ته د هغوی د نفوس په حساب باندې کوم دولتي امتیازات چې دي هغه ورکړی شي. یو مهمه خبره په دې کې دا ده چې موږ تاسو افغانان په دغه هغه کې پروسه کې برخه نه اخلو او تیر ځل ما د ډېرو افغانانو سره خبرې وکړې او هغوی دا خبره کوله چې ولې زموږ تاسو ژبې پښتو یا دري ژبه د کاناډا په رسمي ادارو کې نه ښکاري. کله چې معلومات کاناډا دولت شریکوي یا خپروي هغه په رسمي ادارو کې مکاتبو کې او داسې نورو ادارو کې یا دغه که تاسو فکر وکړئ چې دغه ډرایو ټیسټ سنټرونه چې دي په دې کې امتحانونه چې دي هغه په مختلفو ژبو باندې وي خو په دري او پښتو ژبه باندې نشته ده. نو علت دا ده چې هلته موږ خپل نفوس یا خپله شمېره د کاناډا سنسس یا د نفوس شمارۍ د ادارې سره نه شریکوو. نو هغوی یو خاص تعداد هغه لري، مخصوص تعداد لري چې هغه تعداد پوره شي نو دوی بیا کولی شي چې د همغه تعداد په تناسب باندې دوی وکولی شي چې د خپلو وګړو ته په همغه خپله ژبه باندې د دوی کومه مورنۍ ژبه چې ده په هغه باندې معلومات شریک کړي. د مثال په ډول باندې اوس په ټیسټ سنټر کې په اردو، پنجابي، په هندي، سریلنکایي، روسي، په فارسي ژبه باندې. فارسي ژبه زمونږ اکثر افغانان دري ژبې په فارسي ژبه باندې امتحان نشي ورکولی په دې ټیسټ سنټرونو کې. نو هغوی په هغه کومو الفاظ چې په فارسي ژبه کې دي هغه په دري کې دي هغوی باندې نه پوهېږي. نو زه له تاسو ټولو نه هیله کوم چې په دغه سرشمېرنې یا نفوس شمارۍ کې تاسو برخه واخلئ. دا دغسې یو ډول کارتونه دي چې هر کور ته ځي او دې کې د شخص په نامه نه ځي، د ادرس په ادرس باندې ځي. نو په دې کې یو مخصوص کوډ ده، که هغه کوډ د طریقه تاسو کولی شئ چې آنلاین سیسټم ته داخل شئ او هلته خپل معلومات د کاناډا دولت سره شریک کړئ. نو بیا چې دغه معلومات دوی ته ورسیږي نو د دوی ګوري چې د دغه ټولنې وګړي یا په کومه ژبه باندې څو خبرې کوي هغه څومره تعداد ده. نو دوی هغه مخصوص یو هغه ورته لري، جدول لري، هغه تعداد ته چې ورسیږي نو بیا دوی هم بلان هغه کولی شي چې دغه معلومات په مختلفو ژبو باندې لکه زموږ تاسو پښتو دري ژبې چې دي په دې باندې هم خپلو وګړو ته مهیا کړي او برابر کړي. نو له تاسو ټولو نه هیله کوم چې په دغه پروسه کې برخه واخلئ او په دې پروسه کې ولیکئ، هلته پوره معلومات ورکړئ تر څو موږ وکولی شو چې هغه معلومات چې کاناډا دولت یې نورو ټولنو ته په دوی خپلو مورنۍ ژبو باندې خپروي هغوی موږ ته هم مهیا کړي. او ډېر داسې ورونه او خویندې دي چې هغوی انګلیسي ژبې ته پوره لاسرسی نه لري یا په انګلیسي ژبه نه پوهېږي خو د دغو بروشرونو یا دغه معلومات چې کاناډا دولت تهیه کوي یا ټولنو ته یې اسانوي نو دغه هم موږ تاسو کولی شو چې په دغه پروسه کې که برخه واخلو نو په دولتي ادارو کې به زموږ تاسو ژبې هم پښتو هم دري هلته هم ثبت شي او هغه معلومات به موږ ته په اسانه باندې ورسیږي. تاسو نړۍ مننه. دغسې کارتونه دي یو ځل بیا هم درته ښیم خو دا ډېر لازمي ده چې په دغه پروسه کې موږ تاسو ټول برخه واخلو او پوره معلومات هلته نور ډېر معلومات دي خو زما هدف یوازې دې نه ده چې تاسو د خپلې ژبې یا د خپلې ټولنې معلومات د دوی سره شریک کړئ تر څو
په راتلونکي کې موږ تاسو خپل تعداد وښیو دلته او دولت وکولی شي چې موږ تاسو ته په خپلو مورنۍ ژبو کې معلومات تهیه کړي.